السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که غواړئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه هر قسمه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ دغه کرکټ واینز چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګنټې نشان ووهئ تر څو زموږ هر یو ویډیو تاسو ته د هر چا نه مخکې او په وخت سره در ورسیږي. ډېره مننه. تازه او نوې خبر د فرحان یوسفزي، اصغر افغان او ګلبدین نایب تازه مرکه را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. آیا رښتیا هم ګلبدین نایب او اصغر افغان سره یو ځای شول؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو، السلام علیکم. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي بالاخره هم په دې وتوانېده چې د اصغر افغان او ګلبدین نایب ترمنځ پیل شوو ستونزو ته د هوارۍ لارې پیدا کړي. هغه وویل چې دواړه د افغانستان ویاړونه دي، د افغانستان لپاره لوبېدلي او بیا به هم لوبېږي. هغه د کرکټ له مینهوالو غوښتنه وکړه چې کرکټ زموږ ویاړ دی او منافقینو ته دغه وخت مه ورکوئ چې د لوبغاړو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي او کرکټ ته مو زیان ورسوي. نن سهار د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزي د ملي لوبډل مشر اصغر افغان او ګلبدین نایب د ملي ټلویزیون په پرده راښکاره شو او هلته په وروستیو ستونزو باندې بحثونه وکړل. اصغر افغان په دغه مهال ویل چې هیواد ورته د مور حیثیت لري او هیڅکله به هم له خپلې مور سره خیانت ونه کړي. هغه د ګلبدین نایب د خبرو په ځواب کې وویل چې کله هم د کپټانۍ لپاره لوبه نه ده کړې بلکې تل د هیواد ګټې مخې ته ایښي دي او په دې اړه له کرکټ بورډ مسؤلینو غوښتنه کړې ده چې ملامت او سلامت دې معلوم کړي. همداراز ګلبدین نایب په خپلو خبرو کې ویل چې هغه د کرکټ بورډ او چیرمن پریکړې ته احترام لري. هغه همداراز د اصغر افغان د لوبډل مشرۍ ستاینه هم وکړه او ویل چې اصغر افغان سره مخکې هم لوبه کړې ده او هغه د افغانستان ملي لوبډلې یو ویاړلی لوبډل مشر پاتې شوی دی. ګلبدین نایب زیاته کړه چې هغه ته تر هر څه د هیواد ګټې مهمې دي او هر کله چې د هیواد ګټې وي او هغه ته اړتیا پیښه شوه هغه به حاضر وي او د هیواد د ګټو پر وړاندې هیڅ ته هم نه ګوري. همداراز اصغر افغان هم د کرکټ له مینهوالو غوښتنه وکړه چې په هره خبره کې جذباتي کیږئ مه او دې ته لږ فکر کوي چې یو شمېر خلک د هیواد د کرکټ د تباهۍ لپاره کار کوي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس په بریالۍ توګه د دغه ترمنځ ستونزو د هوارۍ لار پیدا کړه. هغه ویل چې دوی ته د افغانستان ویاړونه مهم دي او ټولې پریکړې د تخنیکي کسانو سره تر مشورو وروسته کوي او هڅه یې همدا وي چې د لوبغاړو ترمنځ اتفاق وي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.